د کهانۍ شروعات د جیکسن نومي کس نه کیږي. دا چې کله په خپل ګاډي کې په هوش کې راشي نو د دې هر طرف ته تیاره وي. دا د ګاډي شیشو ته ګوري نو دې ته صرف خټې ښکاري. دلته کې دې ته پته ولګي چې دا خو په خټو کې گیر دی، خو دې ته دا پته نه وي چې دا اخر دلته څنګه گیر شو. دې ته اخرنۍ یوه خبره یادوي چې دا د غر په لاره باندې خپل کور ته روان وو. د دې نه پس ورته هیڅ هم نه یاد او د دې د سپېمې نه وینه را روانه وي. د دې مطلب دا دی چې د دې اکسیډنټ شوی دی. د ګاډي هر طرف ته تیاره وي. دلته کې دې ته پته ولګي چې ګاډی په خټو کې پساو دی. د دې وجې نه دا ډیر زیات ګبراو شي او د دروازې د کولاوولو کوشش کوي، خو د دې دروازه نه کولاویږي. په دې باندې ډیره سخته راشي نو دا په ایمرجنسي نمبر باندې فون کوي، خو د دې په موبایل کې سیګنل نه وي. د موبایل د سیګنلو نه دې ته پته ولګي چې دا په خټو کې ښه ډوب نښتی دی. د دې نه پس دا د ریډیو سیګنل د استعمالولو کوشش کوي چې د دې په ذریعه باندې د چا سره رابطه وکړی شي او دلته د ریسکیو ټیم راشي، خو د دې دا ریډیو هم کار نه کوي. په دې باندې دا نور هم ویریږي. دې له ډیره غوسه ورشي نو دا د غوسې د وجې نه دې ګاډي کې لتې وي. په دې وجه باندې دا ګاډی نور هم په دې خټو کې ډوبیږي. په دې باندې دې ته پته ولګي چې په ګاډي کې زیات حرکت کولو مطلب دا دی چې دا ګاډی به نور هم په خټو کې ښخ شي. د دې وجې نه دا اوس کم حرکتونه کوي. د دې نه پس دا خپله ویډیو ریکارډ کړي. د دې دا خیالي چې په ګنټه نیمه کې به یو ریسکیو ټیم راشي او ما به د دې خټو نه وباسي، خو د دې دا سوچ بالکل غلطي. د دې نه پس په یوه پاڼه باندې یوه نقشه جوړوي. تر کمې نه چې دې ته یادوي تر هغې ځینې دا په ایمیجنیشن باندې یوه لیکه راکاږي چې دې ځای کې زما ګاډی ښخ شوی دی. دې ته چې اخرنۍ خبره کمه یادوي دا په یو غر کې روان وي. د دې نه پس د دې نه هر څه ایر شوي دي. د دې نه پس دا وګوري چې د دې د ګاډي په چت کې چاونه راله. د دې د پاسه چې کومه خټه پرته وي په دې کې ډېرې غټې غټې ګټې وي. د دې وجې نه د دې دا چت وچاودي. خو چېرته دا چت مات شي نو د دې خټو نه به د دې دا ګاډی ډک شي. داسې به دا ډېر زر مړ شي. دې ته د ګاډي د پوزیشن پته نه لګي. د ټولو نه مخکې دا د دې ګاډي دا پوزیشن معلوموي نو دا په تار پسې خپل موبایل وتړي او د دې د پوزیشن د معلومولو کوشش کوي. نو دې ته د ګاډي پته ولګي چې د دې کم طرف ښکته دی او کم یو چت دی. په دې ټیم کې دلته څه میږان راشي. دا ډېر زهریله میږان وي. نو دا د دې ګاډي دا واړه واړه سوري بندوي چې دا میږان دننه را نشي. دا په ګاډي کې ارنم بجاو کی، خو د دې څه پیدا نه وي. دا ډېر زیات ګبراو شي، خو دې ته پته وي چې زیات حرکت زه په دې ګاډي کې نشم کولی. د دې وجې نه د حوصلې دپاره د خپلې ښځې یوه ویډیو ګوري. د دې ښځه پریګننټ وي. د ویډیو د کتلې نه پس دې له خوب ورشي. دا چې کله وده شي نو دا ډېر عجیبه عجیبه خوبونه ویني چې دا د اوبو په یو بوتل کې راګیر دی او دغه شان په اوبو کې د دې نه ساه خیجي. دا چې کله سترګې وغړی نو ډېر زیات ویریږي. په اصل کې دا د دې د دماغو یو سیګنلو چې دی را بیداروو. دا چې کله ټیم وګوري نو تقریبا 9 بجې وي. دا د 3 بجو نه دلته پساو دی. د دومره ټیم نه څوک ریسکیو دپاره رانله نو په دې باندې سخته نوره هم سیوا شي. دې ته پته ولګي چې زما د بچ کېدو دپاره څوک راتلو والا نه دي. د دې وجې نه اوس دا په خپله باندې د خپل ځان د بچ کولو کوشش کوي. دا د دې ګاډي د شیشې د ښکته کولو کوشش کوي. د دې دا خیال چې زه به داسې بره لاړ شم، خو دې ته پته نه چې ګاډي ته به خټې دننه راشي. د دې ګاډی چې څنګه د خټو نه ډکیږي په دغه ټیم کې دا زر دا شیشه بنده کړي. د دې نه پس دا نور هم ګبراو شي. د دې پوره یقین راشي چې زه د دې ګاډي نه ژوندی نشم وتی. خو په دې ټیم کې یو بل غټ مصیبت راشي. دا د شیشې د ماتېدلو اواز واوري نو چې بره وګوري د ګاډي په شیشه کې چاونه راغلي وي. د دې مطلب دا دی چې دا ګاډی به اوس د خټو نه ډک شي. دا زر زر په دې ځای باندې ټیپ لګوي، خو د دې خټو دا وزن دا سلوشن ټیپ نشي برداشت کولی. د دې وجې نه ورته څه ټیکونه ولګوي. د دې ګبراهټ نور هم سیوا شي او دا ډېر زیات تږی شوی نو په یو ځل باندې ټولې اوبه وڅکي. وروسته دې ته پته ولګي چې ماله دا اوبه ساتل پکار دي. ولې چې د دې پته نه لګي چې دا به تر څو ورځو پورې په دې ګاډي کې بند وي. د دې نه پس د ګاډي ډیک چیک کړي او خپل سامانونه ګوري چې زما سره څه موجود دي. خو په دې ټیم کې دا د اوبو د څڅېدلې آوازونه واوري. دا چې وګوري نو د ګاډي د چت نه اوبه څڅېږي. دا په دغه ځای باندې خوله ولګوي او د اوبو د څکلې کوشش کوي، خو دا اوبه دومره کمې وي چې په دې باندې د دې تنده نه ماتېږي. دا په دغه سوري کې ګوته ورکړي او د اوبو د زیاتولې کوشش کوي، خو په دې باندې د دې ګوته زخمي شي. د دې نه پس دا یوه پاڼه راواخلي او په بوتل کې ولګوي. د دې په ذریعه باندې اوبه په دې بوتل کې جمع کېږي. دې له چې کله په ګاډي کې متیازې ورشي نو د ډېر وخته پورې دې ساتلې وي، خو اخر دا په خپل بوتل کې متیازې وکړي. دې ته په دې ګاډي کې یو 2 پیپونه میلاو شوي. د دې په ذریعه باندې دا معلومول غواړي چې اخر دا څومره پورې په دې خټو کې ښخ دی.
دی. دا یو راډ مکمل په دې خټو کې ومنډي خو په دې کې سرنا نه ښکاري. دا پسې بل یو راډ وتړي او ډیر په زور باندې دا په دې خټو کې وباسي. دویم راډ هم ختم شي خو دې ته سرنا ښکاره نشي. په دې پسې دا دریم راډ وتړي او دغه شان په مشکله باندې دا راډ بره ورسي. په اخیره کې دې ته رڼا ښکاره شي نو دا ډیر زیات خوشاله شي. دې ته دا هم پته ولګي چې دا په خټو کې تقریبا 15 فوټه ښکته دی. د دې ځینه وتل مشکله خو ده خو ناممکنه نه ده. د دې پیپونو په ذریعه باندې د دې आवाज هم بار ته شتلې او د دې غټه پیدا دی چې د دې په ذریعه باندې ګاډي ته اکسیجن راځي. خو دلته کې دا یوه غټه غلطي وکړي. دا اور بلکې او د لوګي په ذریعه باندې د سیګنل لیږلو کوشش کوي چې څوک په دا لوګي ویني او ما به بچ کړي. خو دا د دې دپاره یو غټ مصیبت جوړ شي ولې چې دا لوګي په ګاډي کې سیوا شي په دې کې ساه اخیستل هم مشکله وي. خو دې ته پته وي چې دا لوګي به په قلاره بره لاړ شي. د دې نه پس دا څه کلکولیشن وکړي خو په دې وخت کې دا د څه شي د راخوی کېدو اواز واوري. دا چې شاته وګوري نو هغه پیپونه راښکته کېږي. دا د پیپونو د ایسارولو ډېر کوشش کوي خو دا پیپ اچانک راولویږي او د دې په سر باندې ولګي. په دې باندې دا بېهوشه شي. د بېهوشۍ په حالت کې دا خوب ویني چې دا خپل کور ته رسېدلی دی خو د دې هر طرف ته صرف خټې دي. خو چې دا کله په هوش کې راشي نو موږ وینو چې د دې سر ډېر زیات زخمي شوی دی. د دې نه ډېره زیاته وینه تلي. د ټولو نه مخکې دا خپلې کپړې وباسي او خپله وینه ودروي. بیا چې دا وګوري نو د دې د ګاډي چت مات شوی او ډېرې خټې دننه راغلي وي. په دې کې یوه مړه مرغۍ هم راولېدلې وي. دا د مرغۍ راواخلي او صفای کړي ولې چې دا د دې د خوراک دپاره په کار راتلی شي. دغه شان په مزه وخت تېرېږي. د وخت تېرېدو سره د دې حالت خرابېږي. د دې نه پس د دې سترګې پټې شي. موږ وینو چې دا ژوندی دی. د دې سره څه حادثه شوې ده خو دا خپل کور ته تللی دی. د دې ماشوم هم پیدا شوی وي او دا خپل دفتر ته د کار دپاره ځي. د دې په دفتر کې موږ وینو د دې چې کومه منیجره ده دا د دې سره خبرې کوي. نو په دغه وخت کې د دې د پوز او د خولې نه خټې را روانې شي. په دې باندې دا ډیر زیات ویریږي. نو دا په هوش کې راشي. دا په اصل کې د دې دماغ دی چې دا بیدارول غواړي. په اخیره کې دې ته پته ولګي چې دا د بچ کېدو والا نه دی. دا خپل ځان صفا کړي او بیا د موبایل کیمره آن کړي او خپلې ښځې دپاره یوه ویډیو ریکارډ کوي. دا ورته وایي چې زه ستا سره ډیره مینه کوم او زه ډیر خوشحاله وم د خپل ماشوم دپاره. دا د خپلې ښځې نه معافي غواړي. دا ورته وایي چې داسې څه ما نه غوښتل خو زما قسمت ما سره داسې وکړه. ویډیو دا ډیره په خندا باندې ریکارډ کړي. د ویډیو نه پس دا ډیر زیات وجاړي او د دې وجود ډیر زیات کمزوری شوی وي. د دې نه پس دا یو ځل بیا وده شي نو دا په خوب کې ویني چې د دې نه مخکې دا په کومه لار باندې را روان و. هغه ځای موږ وینو دا د غر په لاره باندې خپل کور ته روان وي خو دلته کې یو غر راخوی شوی وي او په ډیرو خټو کې د دې ګاډی نښتې وي. خو چې دا کله په هوش کې راشي نو دې ته پته ولګي چې اګزیکټلی زما سره دغه شان شوي دي. دغه شان د دې 27 ګنټې پوره شي نو دا ډیر زیات وږی شوی او د تندې د لاسه دا خپلې متیازې وسکي او د ولږې د وجې نه دا چیپس وخوري. خو په دې ټیم کې شاته یو غرب وشي. دا چې شاته وګوري نو د دې د ګاډي د شاتنۍ حصه ماته شوې وي او دلته ډېرې زیاتې خټې راغلي وي. خو په دې ټیم کې دا سوچ وکړي دا کمې خټې چې لاندې راغلي دي دا خو زما د ګاډي د بره پرتې وي. د دې مطلب دا دی چې په ګاډي باندې وزن کم شوی دی او زما د پاسه چې کومه خاوره پرته ده د دې دا مقدار کم شوی دی. د دې نه پس دا د دې ځینه د وتلې تیاري شروع کړي. دا د دې ګاډي دا چت په دغه راډ باندې ووایي نو دلته کې خټې او خاورې را روانې شي. کومه خاوره چې دلته راولېږي نو دای په ګاډي کې خالي ځایونو ته وړي. دغه شان په مزه باندې دا د خاورې لاندې راړتی. په دې باندې یو غټ ډیری د خاورو راولویږي نو د دې لاس ډیر زیات زخمی شي. دغه شان په مزه باندې دا کوشش کوي چې دا خټې په دې خالي ځایونو کې کېږدي او د بره دا وزن کم شي. په اخیره کې په دې باندې وچه خاوره ورولویږي. په مزه باندې دا بره راځي. دا د دې خاورو نه خپل لاس راوباسي. د دې نه پس خپل سر راوباسي او دغه شان خپل ژوند بچ کی. دا په یو غر کې پساوي. د دې طرف ته د انسانانو سوچ هم نه خو په اخیره کې دا خپل ځان بچ کی. په دې ځبانې زمون کہانی ختميږي. کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.